بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویی ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واوریدل چې اجمل حمید ته وویل چې ته باید د خانی سره وویني او د مجید حال ترې واخلي. که په رضا یې نه مني نو د قانون له لارې به یې مجبور کړو. بل طرف ته اسلم خانی دې ته رضا کړ چې د قدس په پټیو کې د پلو اچونکی ورته وښایي، خو دا معلومات په مفت ورته نه ترلاسه کیږي. خانی د دې لپاره د اسلم څخه پیسې غواړي او اسلم ورسره منلی هم ده. اوس به دا واورو چې اجمل زبیر ته کوم د بدو زیری راوړي. زبیره و زبیره چیرې دلته راشه. دا یم اجمله، خدای دې خیر کړي. څه خبره ده چې دومره وارخطا یې؟ داسې یو کار وشو، وای خدای چې زموږ لا هم تمه نه وه، نو لاړو غرق شو. څنګه لاړو غرق شو؟ څه شوي دي؟ خبره داسې ده چې زموږ د مسافرو کومه ډله چې غلو برمته کړې وه، هغه ډله را خلاصه شوه، خو د مجید درک پکې نشته. څنګه درک یې نشته؟ غلو به نه وي راخوشی کړی. خدای، هغه د مسافرو ډله وایي چې هغه خو له موږ سره د سره وونه، موږ یې خو بیل نیولي وو، مجید نه بیخي خبر نه یو، کیسه هم دلته ده که نه. دا څه وایې؟ دا کیدای شي د دوی نه یې بیل ځای کې بندي کړی وي. څه معلومه؟ اوس چې هر چېرته ساتلی وي یا هر چېرته یې بولی وي، غم یې زموږ په سر دی. تر څو چې معلومه نه شي لاړو په دې غم ککړ شو. نو ته څه وایې چې اوس به څه کوو؟ دا خو په رښتیا هم په غم ککړېږو. یار اجمله، دا دې په کوم غم واړولو سړیه؟ غیران ګټه مو کړې نه ده چې تاوان راپسې راووت. تا چې کوم کارونه کول هغې کوم ګټه در رسولې، هلته هم په لږ څه کې له قانون نه بچ شوي وو. نو د چا د مرګ خبره خو پکې نه وه که نه؟ یوازې لانجې وې بس خلاص. هی زبیره، له تا نه هیر دی، ولې خانه مو کوم حال ته رسولی وو؟ هغه دې هیر شوه؟ غیر قانوني کارونه خو دا لوړې ژورې لري که نه؟ زه اوس چې څه شوي هغه شوي، دا راته ووایه چې اوس به کوو څه؟ بس نور به څه وکړو؟ یوازې ځان به ګوښه کړو، نوره خو بله لاره نشته. دا خو به ډېره سخته شي. تر کومه به له دې خلکو پټ ګرځو او ځو به چېرته؟ بختور خو ته نو تا ته خو د ځان پټولو هیڅ حاجت نشته. که پټېږم نو زه به پټېږم، ځکه ته خاني خو چا نه یاست لیدلي. د خلکو سره لیدل کتل او داسې ځینې نور معلومات کول خو د ما وظیفه وه. اوس د خلکو خولو کې یوازې اجمل د اجمل. نو ته به ځې چېرته؟ څه ځای خو به دې معلوم وي که نه؟ ځای به مې معلوم وي، خو یوازې او یوازې تاسو ته. تاسو سره به په ټلیفون کې اړیکه نیسم، باقي تاسې به نه خلک رالیږئ او نه به یې زه هلته راهنمایي کوم. نو ته لکه کار بندول غواړې که څنګه؟ کار څنګه بندوې ظالمه؟ هم په دې کار کې خو به ښه صحیح مالداره کېږو که خیر وي. ځه سمه ده، ته ورځه او په منځ منځ کې مو د مجید له حاله هم خبره وه. ملک صاحب سلامونه سلامونه. وعلیکم السلام. خانه بیا راغلی؟ ولې ملک صاحب زما پر راتګ پابندي ده؟ څه پوه شوې؟ نه پابندي خو نه ده، البته ته خلک تنګی، نو ځکه مې درته طبیعت خراب دی. نه چې طبیعت دې راته خراب دی، ولې خبره نه ختمې؟ پیسې راکړه او لانجه ختمه. څه پوه شوې؟ ما خو درته مخکې هم ویلی دي چې په کوم کار زه مخکې پیسې ورکړم په هغه کار بیا غیران لا نه ورکوم. خو تا ته زما معلومات هم شته چې تر څو مې د خپل کار پوره مزد نه وي اخیستی نو تر هغې څوک پرېږدم نه. څه پوه شوې؟ د څه شي پوره مزد؟ ولې 1000 افغانۍ تا ته کمې ښکاري؟ ای د خدای بنده، مزدوران 3-4 ورځې مزدوري کوي نو الا 1000 افغانۍ ګټي. تا ته په یو ساعت ما 1000 افغانۍ درکړې او ته لا وایې چې مزد یې پوره نه و. خو د مزدور کار او زما کار فرق لري. د مزدور کار کې خطر نه او زما کار خو له خطرونو ډک و. که ګیر شوی وی نو بیا څه پوه شوې؟ نو اوس خو هغه وخت هم تېر دی، خطرونه هم نشته، نو اوس د څه شي پیسې غواړې؟ ملکه
زه درته زاري نه کوم، که پیسې راکې نو ښه ده، که نه نو زه ورځم قدوس او اسلم در باندې خبروم. څه پوه شوې؟ دا خبره دې مخکې هم څو ځلې راته کړې، خو کولی یې نه شې، ځکه ته هم ښه پوهېږې چې که چېرته دې زما حال ووایې نو ستا هم وایم، خو دا هم درته وایم چې که مې درته سم کار ونه کتلو نو زما نوم به هم ملک زمان نه وي، ملک زمان. دا دړکې دې هغه چاته وکړه چې ستا له بزدلۍ خبر نه وي. زه دې ښه پېژنم. او بله دا چې ما ته اصلا یو داسې خبره وکړه چې په اورېدو به دې له سر نه سپږې وتښتي. څه پوه شوې؟ څه اسلم درته څه ویلي دي؟ راته یې ویل چې ملک زمانه پیسې خوړلي دي، او راته یې ویل چې په بدل کې به په لانجه کې ستا طرفداري کوم او هم به قدوس درته ملامته راولم. څه پوه شوې؟ نو اسلم خبره وکړه او تا پرې باور وکړه. زه د دې کلي ملک یم او ښکاره خبره ده چې په دې کلي کې به زما دوست او دښمن دواړه وي. دوست به راباندې دردېږي او دښمن به راته دام ږدي. خو اسلم ستا له دوستانو نه وه، هغه بله خبره ده چې تا د یو څو پیسو په لالچ کې د هغه سره دوکه وکړه، هم دې پیسې وخوړې او هم دې د قدوس مخکې ملامته راوست. څه پوه شوې؟ نه نو اوس ته یې سو چې زما او د اسلم ترمنځ کار لري. زه یاره خپل کار وکړه او موږ هم خپل کار ته پرېږده. ځم خو دا د اخري چانس دی. پیسې راکې او که نه، که پیسې نه راکې نو زما خولم زما په واک کې بیا نه ده، د هغه چا په واک کې ده چا چې پیسې راکړي. څه پوه شوې؟ زه دا چلونه خلک له ما نه زده کوي او ته لګی ما ته سرنده غږی، نه خو دې په خبرو کې راځم او نه دې په بل چل کې، لاس دې خلاص. سمه ده، دا به درته وروسته معلومه شي. ما خو در باندې غاړه خلاصه کړه، خو چې ته زما نه منې نو بیا دې ګیله هم نه منم. څه پوه شوې؟ یاره که دې آب و هوا ښکلې نه وای نو وختي به درنه ښار ته تښتېدلی وم. زړه مې راشین سي د دوکان په پاکولو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. حمید خان ستړی مه شې. خوار مه شې، دا څه خواري دې پیل کړې ده لکه چې په شیانو زر ګردونه کیني. وایم زړه یې راشین کړی دی، خو څه وکړم کلی مې ده، که نه نو کله خو مې زړه هوا وکړي چې ښار ته ترېنه لاړ شه، خو چې بیا کور ته وګورم، آب و هوا ته وګورم، ملګرو ته وګورم، مړي ژوندي ته وګورم، نو بیا مې زړه بیرته غلی شي. دا خو د کلي له ماحوله ځان ویستل ډېر سخت وي او بیا دې چې ماشومتوب هم پکې تېر سوی وي. رښتیا ما نه خو هېر شوي وو چې د ناستې درته ووایم. راځه همدې چوکۍ کې کښېنه. کور دې ودان. که رښتیا درته ووایم ما ته خو څملاستل او کېناستل بیخي خوند نه راکوي. د مجید غم مې ورو ورو ناقراروي. نو تا له خاني سره ونه لیدل؟ نه، هغه مې تر اوسه پورې نه دی لیدلی او نه راته په مخه راغلی دی. نه، کار ستا د خاني سره ده او که د هغه در سره کار دی؟ کار خو زما ورسره دی، خو زه د مجید اړیکې ته په تموم. مالزه په دا 2 ورځو کې به یې زنګ راسي، ځکه غټ پټ اختر تیر سو او هغه ظالم مبارکي قدرې هم ونه ویله. کور کې مې د مور او پلار بد حال دی، همدا راته وایي چې د مجید پوښتنه وکړه، خو زه څه وکړم؟ ساده ګله، ما خو درته وویل چې د خاني سره ووینه. اوس چې ته نه ورسره وینې نو زه به څه وکړم؟ اصل کې خو له خاني سره لیدلو کې دومره زور راته نه ښکاري، ځکه هغه سړی دومره په صفایي راته دروغ وایي چې د چا باور هم پرې نه کیږي. دا دروغ وایي او که رښتیا؟ نو ته ووایه په داسې سړي به مونږ څه خبره واړو؟ ته خو یو ځل ورسره ملاقات وکړه، خوله یې بوی کړه، بلکې لږ ګواښونه هم ورته وکړه، ګوندې له ګواښونه وډار شي او د هغه خلکو ځای در وښیي. نو ما خو ورسره 2 وارې ولیدل، کومه ګټه یې ونه کړه. ته ولې را سره یو ځای کېږې نه؟ شاید د دواړو یو ځای کېدو په وجه پرې څه روب راسي او حال ووایي. زما په فکر د خاني پر ځای په اصل نفر پسې ګرځېدل پکار دي. نو اصل نفر ته پېژنې او که زه؟ معلومه خبره ده چې اصل معلوم نه ده. اوس چې اصل معلوم نه ده نو ته مجبور یې خانه راټینګ کړې تر څو اصل ته ورسېږې. خو خانه بې باوره سړی دی، پوره باور پرې نه لرم، ځکه د هغه سړي هیڅ وخت معلومات نه کیږي چې کومه خبره رښتیا کوي او کومه دروغ. د دې په خاطر هم که ته را سره لاړې او ورسره مو خبره وکړه شاید بریالي شو. بیخي سمه ده، دا ځل زه هم در سره ځم، ګورو چې څنګه نقانې کیږي.